السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راځو نن د پیکسارت په اړه خبرې کوو چې د پیکسارت آی ډي څنګه جوړیږي. لومړی برخه ده، نورې برخې به هم د پیکسارت تاسو سره شریکې کوو. له دې وړاندې موږ د کاین ماسټر په اړه داسې د نورو په اړه هم خبرې کړې دي چې تاسو څنګه کولی شئ ګرافیک ډیزاینینګ وکئ او داسې نور د هر شي په اړه به انشاءالله تاسو سره غږیږو چې تاسو څنګه انځورونه جوړولی شئ، څنګه تاسو لیکنې کولی شئ، څنګه ویډیوګانې جوړولی شئ. زموږ ګرافیک ډیزاینینګ تاسو کتلی شئ دغه هم دی. د ټویټر پر مخ تاسو کتلی شئ. د ټویټر لینک هم تاسو لاندې په ډسکرپشن کې موندلی شئ. د پیکسارت لینک هم تاسو لاندې په ډسکرپشن کې موندلی شئ. نو د نورو جالبو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او در سره شیر یې کړئ. راځو چې څنګه جوړیږي د پیکسارت آی ډي. دا پیکسارت دی، دغه سپین نشان مې چې پې ووهلو. لینک یې تاسو په ډسکرپشن کې موندلی شئ د پیکسارت. انشاءالله حساب به ووهئ که نوی حساب جوړول غواړئ. انشاءالله حساب چې ووهئ تاسو به خپل جیمیل ور داخل کړئ او که نه تاسو چېرته زوړ حساب زوړ حساب مو جوړ کړی وي، تسجیل دخول ووهئ، له دغې لارې تاسو بیا ور داخلېدای شئ. خو موږ نوی حساب جوړوو، انشاءالله حساب وهو. تاسو به دلته خپل جیمیل ور داخل کړئ. جیمیل مو چې ور داخل کړو التالي به ووهئ، دغه درته لیکلي دي التالي. دا مو چې کله ووهلو تاسو بیا دلته کوډ ور داخل کړئ. د کوډ د ور داخلولو طریقه دغه ده چې یو به په غټو حروفو کې ټکی ورته ولیکئ او بیا به یو څو انسې ورته ولیکئ او وروسته له هغې به تاسو یو خاص ټکی پکې ولیکئ چې نه هغه په انسو کې وي نه هغه په حروفو کې وي. یو خاص ټکی به پکې ولیکئ او بیا به پکې انسې ولیکئ. یعنې له دغو څلورو سامان نه به جوړ شوی وي. کوم یو غټ حرف او بیا ورپسې نور حروف چې تاسو کوم څومره لیکئ او بیا ورپسې یو داسې حرف لکه لاندې کرښه شوه یا ټکی شو یا داسې نور تاسو دغه لاندې د علامې وینئ چې په څنګ کې درته لګول شوي دي او وروسته له هغې به بیا تاسې انسې ورته ولیکئ، یو څو انسې به پکې ورکئ. دغه داسې د اتو حروفو نه واخله تر 14 حروفو پورې ورکولی شئ. ښه چې هغه مو ولیکل تاسو به التالي ووهئ، التالي بیا به تاسو اسم المستخدم چې ورته وایي یعنې یوزر نیم په انګلیش کې ورته وایي، یوزر نیم بیا تاسو ور داخل کړئ. یوزر نیم په لومړیو کې هغه خپله درکوي، که د هغه خوښ وي هغه یوزر نیم ورکړه، که د هغه خوښ نه وي تعدیلات پکې وکړه، یعنې چینجز پکې راوله او بیا پکې التالي ووهه او ستا آی ډي به پوره شي. بیا ستا آی ډي داسې نه شوه چې بس جوړه شوه پوره شوه بس ته ترې بېغمه شه. یو څه نور ستا د آی ډي د لا ښه والي دپاره نور خبرې هم شته چې هغه اوس درته ښایو. دغه تعدیل به تاسو ووهئ. اوس تاسو ته ښایي چې ستاسو آی ډي 40 سره نه جوړه شوې ده، هغه تاسو اسم المستخدم وغیره تاسو ور داخل کړي. تاسو به انځور به ور داخل کړئ. له ګیلرۍ نه انځور مې ورته راواخیستو، تطبیق ومې وهلو. اوس به زما آی ډي 80 سره نه جوړه شوه. اوس بیک ګراوند انځور هم ورته راخلم، د وروستنی انځور هغه مو هم یو دا به ورته راواخلم. تطبیق دغه هم شو. اوس زما آی ډي 80 سره نه جوړه شوه. شل سر نه اوس هم پاتې ده چې څه پکې پاتې دي هغه اوس راته ښایي. زه اوس د خپل جیمیل تحقیق کوم. تحقیق د جیمیل پاتې دی ومې وهلو او ماته میسج راغلو جیمیل ته. زه اوس ورځم جیمیل ته او هلته ګورم میسج به ماته راغلی وي انشاءالله. دغه د جیمیل دغه دی ماته پیکسارت ته جیمیل ته د پیکسارت میسیج راغلی دی. دې کې به اخري چې کوم میسیج دی هغه به وګورئ او به یې ووهئ. تاسو ته به دغه نشان درکړي، دغه نشان ووهئ او چې مو ووهلو بیا تاسو مره واحده فقط دغه ووهئ، یعنې یو ځل یو کرت چې مو ووهلو تاسو ته به د پیکسارت هلته خلاص شي، په جیمیل کې به درته خلاص شي او تاسو به ستاسو حساب به صفا شي له هغه ځای نه. وینئ بلکل کلیر صحیح شو. ستاسو حساب له هغه ځایه سم شو. اوس پکې څه پاتې دي؟ یو ځل خپل حساب ګورو چې څو سلنه جوړ شوی دی. 70 سلنه، مخکې 80 سلنه اوس 70 سلنه. ولې چې ما دلته نوم په عربۍ لیکلی و، نوم رانه په انګریزۍ غواړي. اوس به خپل نوم ورکم په انګریزۍ، عمر الحسیني ورمې کړو. اوس راځم لاندې د ربط رانه غواړي چې یو شي سره ربط ورکه، یا انستاګرام سره یا فیسبوک سره، یعنی خپل پیکسارت یو شي سره ربط کړم. ما د فیسبوک سره ربط کړو، فیسبوک مې ووهلو. فیسبوک زما آی ډي هغه ده راته راغله او ما ربط ورکړو. اوس زما آی ډي 90 سلنه جوړه شوه. اوس پکې یو شی پاتې شو، علمني عن نفسک، یعنی د خپل د ځان په اړه یو څه راته ووایه.
زه ورته لیکم ګرافیک ډیزاینر اینډ فوټوګرافر او د کیمرې دغه نشان به هم ورسره ورکړم. اوس وموکته زما آی ډي 100 سلنه جوړه شوه. دا د پیکسارټ د آی ډي د جوړولو طریقه شوه او تر ټولو ټف آی ډي اوس دغه ده او دغه ده. تاسو اوس زما آی ډي کتلی شئ. ښه نو دا د پیکسارټ د آی ډي د جوړولو طریقه وه. دا لومړۍ برخه وه. انشاءالله نورې برخې به هم در سره نشرو. ټول ګرافیک ډیزاینینګ به درته ښایو او تاسو موږ څارئ د یوټیوب او د ټویټر له لارې او زموږ ګرافیک ډیزاینینګ هم څارئ او انشاءالله نور ډیزاینونه او د هر شي په اړه به تاسو سره مفصل بحثونه کوو، خبرې به درته کوو، هر شی به انشاءالله درته ښایو. تاسو موږ فقط څارئ. او دا یو ځل بیا درته وایم، د هر ویډیو په اخر کې وایم چې له دغو نشراتو نه غلطه ګټه مه پورته کوئ. که مو غلطه ګټه ترې پورته کړه، د قیامت په ورځ به زه له تاسو بری او بیزاره وم، بلکې د قیامت په ورځ به د الله پر وړاندې زما لاس او ستاسو ګریوان وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.